دا مهال په لنډي کوتل کې چرته چې خوشحالي منزل کیږي حجره دو په دې کې مهمان ګرامی مطلب کوم ملمانه چې دي دا حجره کلچر چې دی کنه دا خو د قبایلي ډېر پخوانه د حجره کلچر دی. دلته نن د لنډي کوتل نه د خیبر ایجنسۍ د پېښور د مختلف ځایونو نه مېلمانه راغلي دي. هغه نه بعد به چې کوم دی که نه زه خپل دغه هغه شروعات یو شعر نه وکړم چې حجره د پښتنو د ثقافت هغه مکتب دی چې هم پکې د دین هم د سادین خبرې کیږي. حجره یو داسې ځای چې حجره مونږ یونیورسټي ده، یو حجره مونږ یو درسګام ده. په دې کې د پیغام ټي وي له طرفه د خلکو غږ سره رحیم افریدی یو ځل بیا ستاسو په درانه کې خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې روغ جوړ به او د صحت جامه به هم په تن وي. دا مهال په لنډي کوتل کې چرته چې خوشحالي منزل کیږي حجره دو په دې کې مهمان ګرامی مطلب کوم ملمانه چې دي مقامی خلک دي، ماشومان دي، ځوانان دي او مشران دي هغه راغلي دي او دلته د کومه خوشحالي چې دو د نمانځي. په دې خوشحالۍ کې مختلف قسم روایتي خوراکونه هم تیاریږي او یو بل ته مبارکباد وایي. چرته مزه موږ سره اوسئ، د مشرانو سره به خبرې اترې کوو. ډېره مهرباني. دا حجره کلچر چې دی کنه دا خو د قبایلي ډېر پخوانه د حجره کلچر دی، خو اوس دا کلچر چې دی کنه په ډیکلاین شروع شوی دی کنه. خلک درومي او چې ودونه یې غم ښادي شادي حالونو ته درومي او هلته کوي. خو دا مونږ کوم کلچر چې دی حجره چې ده کنه دا پروموټ کول پکار دي. مونږ چې کوم راتلونکی نسل دی کنه هغې دې متعلق اویرنس راوستل پکار دي چې یاره دا مونږ کوم کلچر دی د مشر کشر او راتله او ناسته او دا مغسې ډیولپ کول پکار دي. رحیم ټول ناول خو ډېره مهرباني تاسو چې تاسو دلته راغلی او د واده او د حجرې او د کلتور په باره کې تاسو تپوس وکړلو. ټول ناول لکه څنګه ټولو پښتنو ته ټولو مینوالو ته پته وي حجره د پښتون مونږ چې کوم هغه بیک بون دی د پښتون کلچر هغه حجره ده. زمونږ ماشوم زمونږ هلکان دوی پیلنۍ زده کړه چې کوم د خپل حجرې نه کوي. تاسو د واده حوالې سره خبره وکړله. دلته نن د لنډي کوتل نه د خیبر ایجنسۍ د پېښور د مختلف ځایونو نه مېلمانه راغلي دي او دلته کې تاسو وګورئ. تاسو که د هغه نه بعد تاسو د هغه باندې هغه واچولو د لنډي کوتل د خلکو یو خپل طریقه کار دی چې د مېلمنو ته ستړي مشو دپاره مختلف ټول مېلمانه ته خلک ولاړ وي، کوربه ورته ولاړ وي، هغه ورته ستړي مشي کوي. دې نه دا پیغام ورکوي چې دوی د زړه د کومې نه دوی ته ستړي مشي وایي، په خیرالۍ ورته وایي او په دې واده کې ورسره په خوشحالو کې شریکېږي. نن سبا حالاتو کې تاسو وګورئ دومره غټه غونډه کول دې دا مطلب دی چې په علاقه کې امن دی. که امن نه وای زه د پېښور نه راغلی زه به نن نه راتلی دلته کې. نو زما دا تاثرات دي په دې بارې. ټول ناول خو ګرانه وروره ستاسو راتګ ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي ټایم ویست او موږ سره دلته شرکت وکړم. هغه نه بعد به چې کوم دی که نه زه خپل دغه هغه شروعات یو شعر نه وکړم چې حجره د پښتنو د ثقافت هغه مکتب دی چې هم پکې د دین هم د سادین خبرې کیږي. نو دا خو یو ډېره خوشاینده خبره ده چې پښتنو حجرې داسې ابادې شي دلته کې چې کوم دغه مطلب دا چې ایونټونه دي، ودونه دي، مطلب دا چې غم ښادۍ دي، په کار ده چې خلک شادي حالونه چې کوم دي که نه منې شي راشي دلته کې حجرې ابادې کا. دلته کې خلکو له چې کوم دی که نه پازیټیو ریسپانس ورکا. مطلب دا چې دې سره مینه زیاتېږي، محبت زیاتېږي. پښتنو چې کوم کلچر دی دا پروموټ کا. دلته کې چې کوم روایتي خوراکونه دي، ذایقه‌دار خوراکونه دي، دا پروموټ کا. دنیا ته چې کوم دی د پښتنو خاص کر چې موږ دغه شینوارو کومه علاقه ده، کومه سیمه دغه یو ښه مخ چې کوم دی که نه خلکو ته ښکارې شي. نو زه خو وایم چې شادي حالو په نسبت باندې چې کوم دی دا شان حجرې ابادې شي، خپل خپلوان یاران دوستان راشي، مطلب ګډون کا. زموږ چې کوم دا یو ښایسته ثقافت یو کلچر دی دا دنیا ته چې کوم دی مخې ته کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حجره یو داسې ځای چې حجره مونږ یونیورسټي ده، یو حجره مونږ یو درسګام ده. په دې کې هر څه مونږ سره زده کولی شو. اکثر مونږ خلک ډېرې فضول خرچۍ دا وکړه چې په پېښور کې شادیالو کې پروګرامونه کا. هغه ما په خیال چې دا دومره سر نه نیسي چې څومره دلته حجره کې یو ترتیب جوړ شي، دلته خپلو منځ کې سره کیني، خپل پردایان سره راشي کیني، ګپې شپې ولګوي پکې او دنیا له امن یو پیغام ورکول هم دي چې مونږ پښتانه ډېر امن پسند خلک یو او دغسې حجرې مونږ آباد دي.
نو حجره آبادېدل پکار دي چې دغسې حجرې ټولې مبادې شي. دلته چې په کوم حجره کې د واده پروګرام دی د دوردراز نه راغلو میلمنو سره خبرې اترې وشوې او دلته چې کوم مشران دي هغو زیاته کړه چې داسې قسم روایات یعنی کوم د حجرې کلچر چې دی دا آبادېدل پکار دي. په قبایلي بیلټ کې د حجرې سیستم چې دی دا د ډېر وخت راهیسې چې دی دا نن هم آباد دی. کله نه چې داسې غم خوادي وي نو د دوردراز نه چې کوم میلمانه وي یا مقامي خلک وي هغه په داسې پروګراماتو کې ګډون کوي او شاملیږي. هغو زیاته کړه چې داسې کلچر آبادېدل په ټول پښتونخوا بیلټ کې پکار دي چې داسې قسم حجرې جوړې کړي چې په هغه کې مینه خوارېږي، امن خوارېږي او بایچاره خوارېږي. نو بل پروګرام سره به رحیم افریدی تاسو سره بیا حاضر وي. اوس درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.